قسمت ګولۍ هم ختمې شوي دي. اوس نو مجبوره یم ځم بازار له به دا ګولۍ به راوړم. دې د غیره خو زه یو منټ ګزاره نه شم کولی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا ګولۍ خوره. دا ګولۍ درکړم. دا یا جی څلور نیم ساعت دی. ای بدبخته لا علاج نه جوړې ده کله به ولاړ شي او د خپل زړه د تسلۍ لپاره دا ګولۍ خوره. السلام علیکم عثمان. وعلیکم السلام. زرداد ستړی څنګه یې؟ بخیر یې؟ یا څه کده پریشانه ناسې خیر دی؟ یاره زرداد خان تا در معلومه ده زما ناجوړي ده. او نو خو سم ډاکټر ته ځان ښکاره کوي، خو دونه ګډ ډاکټران شته. زرداد یو ډاکټر نه دی پرېښی چې د هر ډاکټر له ورسمه بس دغه یو راته وایي، بس دا خبر راته کوي وایي ستا ناجوړي چې دغه لا علاجه ده، د دې علاج نشته. څه وایي ګوره ډاکټران ته د دې علاج نشته؟ او بس هر ډاکټر له چې ورسم ورور هغه وایي دا لا علاج ناجوړي د دې علاج نشته. دلته یې پته ګولۍ چا راکړي دي، بس اتکۍ مې څه نشه کې. بهرحال ډېر په عذاب یم. عثمان ورور د دې علاج زه درښیم، خالي 2 منټه وده زه دستي در راځم. چش 2 منټه وده زه دستي در راځم، د دې علاج زه درښیم. ای چې زرداد خانه تازه د ناجوړي علاج در کوم ورته ما له قرآن شریف راخیستی دی. زه هم په دا خبره زده قرآن شریف دی. عثمان خانه د دې سي هر سهار هر ماښام یوه سپاره تلاوت یې کوي، وایي د هر بیماري علاج په دې کښې دی زما ورور. څه وایه؟ و د کم علاج ډاکټر نشي کولی، کم علاج ډاکټر بالکل تا نامورمه کړي چې باید د دې شي علاج نشته. دا زموږ نبي علیه السلام دا پخه وعده کړې ده چې په قرآن شریف کې د دې هرې بیماري علاج شته، لیکن ته به په پابندي سهار و ماښام لازمي یوه سپاره وایې. بالکل بېشکه زرداد خانه دا خو به زه وایم انشاءالله ورته سهار به مې یوه سپاره قرآن شریف وایم او ماښام به هم وایم او تلاوت به هم کوم د قرآن شریف نه. څه معلومه ده الله پاک د دې څه ماته شفا راکړي او په دې کې زما علاج ورته په ډاکټرانو څخلم. بالکل کم علاج چې ډاکټران نشي کوی انشاءالله په دا عظیم کتاب کې دا ډېر عظیم کتاب دی زموږ لپاره خدای پاک جوړ کړی دی او په دې کې هر شي علاج شته. دی نشته چې یو شي علاج کینسر یې ونیسي په بدن کې شته کومه بیماري د دې هر شي علاج شته، لیکن په پابندي باندې بیا سهار و ماښام یوه سپاره تلاوت کوه. انشاءالله الله تعالی مهربان دا ګرد څه په تا پروت او ګرده خدای دی. انشاءالله ورته زرداد خانه کور دې ودان الله دې عزت وکړه. انشاءالله ورته دا به ځکه خدا کړو پر پابندي سره هر سهار و ماښام یوه سپاره تلاوت به کوم او الله پاک به یادوم. په دې کې به زما شفا وي. ډېره مهرباني کور ودان الله دې عزت وکړه. الله دې قدر وکړي.